د کله نه چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د بنو د ایرپورټ د توسعه او انټرنیشنل کولو اعلان کړي د اخر راهیسه بکخل قبيله د ایرپورټ په ضد وخت په وخت د ډول په غږ په احتجاجي جرګو لاس پورې کړي دي ولې په پارلیمان کې د فواد چودري د بیان او بیا د هغه پر ضد د صوبایي اسمبلی د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د پریس کانفرنس نه وروسته دغه معاملې نور هم شدت اختیار کړي دي او د ډول په غږ یو ځل بیا بکخل قبيله احتجاجي جرګه را ټوله کړي ده په دې موقع حاجی ایوب خان اویل د ایرپورټ جوړېدو په صورت کې د ایرپورټ سره خوشا خلک د یو سازش لاندې به کورا کولې شي ولې دوی نور د ایرپورټ د پاره یو انچاز مکور کولو ته هم تیار نه دي ځنګلونه بار تم ځکه نسی سیکشن 4 لګاوي چې کوم نمبر دی ور جامه کوته سیکشن 4 لګاوي و سمیجه د یو مرله د پوره تیار نه یو د غون کوم بکه خله دغه د پوره چې کومه دکانه جمع شوی دی چې وا مرله نه میج نشاندي خو د غزاړه زړی ایرپورټ چې سم مراد وي د مشته ملاو شي او د مش خپل حق دوري نر د حکومت مش سره ظلم نه کو نر سیاسي پارټي اکرم خان یا بل د خپل سیاست په خپل منځ کې ګرځوي لکه څنګه شاول نر وړي یا نر وزیرستان ور کړي دا سمیجه صابودار بدار ګرځي مش قبيله مش وڅ طریقه نه وي په دې موقع ملک شیروالي خان اویل بکخل قبيله په خوا هم سوار لساوه او 50 کانال از مکه بهر به موازنه د ایرپورټ د پاره په شرطونو او مطالبو باندې ورکړې ده ولې حکومت د بجلی د بیل مف کولو نه تر کمیشن او نوکریو پورې یو وعده هم د بکخل قبيله سره سرته نه درسولې میجه دغه مزکه کې مات نه دا وخسته میش په دغه شرط ورکړی و چې میجو د بجلی بیل نوي و نور چې په دغه ایرپورټ کې سم راحت وي کا کلاس 4 وي او کا تعلیم په عام وي اني کاري او ټول کوم باکه خلته ملاويږي خو میشته آشای هنسه ملاو بل یې میشتره د کمیشن وعده کړی و چې د ایرپورټ سم راځه شایرسي پاکه وي باکه خل خپل یو کمیشن وي ا کمیشن همیشته نه شملا وس امیر مطالبات دادو چې کیما ځنګلات د بدل کړی دو په دغه کې د میشته چې کیمه زړې وعده میشتره شوی د اده حسار ته ورسوي او نوې دغه نمیج انچام زکه ورکول ته تیار نه زکه دلته د میش کې رینه دي امیر بل بچي ابو دي حکومت ته د میش د اپیل دی چې میشتره د زیوتاین کو ظلم د نصر کو زیوتایم زکه د نور میش نه نسی په دې موقع د حاجی ایوب ملک شیروالي خان زمیندار خان لالزمان دلنواز خان او ملک یعقوب خان په مشرۍ کې بکخل قبيله دا پریکړه وکړه چې بنو ایرپورټ د پاره په یو صورت هم نور از مکه نه ورکوو ځکه چې د ایرپورټ د جوړولو په صورت کې د زرونو پشمیر خلک به کورا کې دلی شي گوهر وزیر خیبر نیوز بکخل بنو